د اسلام په اړه تاسو وویل چې د بتانو عبادت په اسلام کې تر ټولو لویه ګناه ده او الله تعالی بت پرست دا ګناه نه بخي. خو د هغه خلکو په اړه څه حکم دی چې د اسلام څخه پرته په نورو مذهبونو کې پیدا شوي دي؟ د مثال په توګه په هندوستان کې ډیری نفوس هندوان دي او د ټول عمر په جریان کې شاید دوی د اسلام سره مخ شوي نه وي یا چا ورته په دې اړه ښوونه نه وي کړې. د هغه انسانانو په اړه څه چې په غیر مسلمو کورنیو کې پیدا شوي او مور او پلار یې بت پرستی کوي، نو پړ څوک دی؟ الله تعالی څنګه هغوی ته سزا ورکولی شي؟ او دا یوه خوره ښه پوښتنه ده. همدا لامل دی چې زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هر ماشوم د مسلمان په توګه پیدا کیږي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د مسلمان تعریف دا دی هغه څوک چې خپله اراده الله تعالی ته تسلیم کړي. نو هر ماشوم چې کله پیدا کیږي هغه خپله اراده الله تعالی ته تسلیموي. وروسته بیا هغه د خپلو مشرانو مور او پلار او ښوونکو تر اغیز لاندې راځي. بیا هغه ممکن بت پرستی پیل کړي یا د فرعون عبادت پیل کړي او غلطې لارې ته لاړ شي. همدا لامل دی کله چې یو غیر مسلم اسلام قبول کړي نو ډیر مناسب لفظ ریورټ یعنی بیرته ګرځېدونکی دی. دا کنورټ یعنی تبدیلیدل نه دی. ریورټ په دې معنی چې یو سړی پر سمه عقیده و غلطې لارې ته لاړ او بیا بیرته حق عقیدې ته راغی. نو خورې ډیر مناسب لفظ ریورټ دی. اوس تا پوښتنې ته راځم، الله څنګه یو څوک مسؤل ګڼلی شي که هغه په غیر مسلمه کورنۍ کې پیدا شوی وي؟ همدا لامل دی که چیرې یو ماشوم په غیر مسلمه کورنۍ کې پیدا شي مخکې له دې چې بلوغ ته ورسیږي که هغه مړ شي نو انشاءالله جنت ته به ځي. ولې؟ ځکه هر ماشوم الله تعالی ته ځان تسلیموي. هغه مسلمان دی، هغه که هندو نوم لري که عیسوي لکه جان رامو دا فرق نه کوي. تر هغه چې هغه ماشوم وي او که په ماشومتوب کې مړ شي هغه به جنت ته ځي، پرته له دې چې په مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلی وي که غیر مسلمه کې. وروسته کله چې ماشوم لوی شي او بالغ شي بیا دا د هغه خپل مسؤلیت دی چې څه کوي. همدا لامل دی کله چې یو ماشوم جرم وکړي محکمه ورسره نرمي کوي. که یو ماشوم د 22 کلونو عمر ته ورسیږي او پولیس یې د غلا په تور ونیسي هغه نشي ویلی چې پلار مې ورته غلا ښودلې ده. آیا قاضي به یې خوشي کړي؟ که هغه د 15 کلونو ماشوم وي قاضي شاید ووایي چې سمه ده دا ماشوم دی لا بلوغ ته نه دی رسېدلی. خو کله چې هغه بالغ شي او بیا قاضي ته ووایي چې زه ځکه غلا کوم چې پلار مې ماته ښودلې نو هغه ته بخښنه ونه شي. هر څوک د خپلو اعمالو مسؤل دی. اوس کله چې یو څوک بالغ شي نو دا د هغه دنده ده چې حق ومومي. دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې غیر مسلمو ته پیغام ورسوي. مګر پرته له دې چې یو څوک پیغام ترلاسه کړي او که نه، که یو انسان دومره آزاد وي لکه 2 قبیلې وي چې تر 1950 کال پورې له عصري تمدن سره هیڅ په اړیکه کې نه وي، یو د کاپاووکو قبیله وه او بله د ایسټرو او ورجینس. دې دواړو قبیلو تر 1950 کال پورې له عصري نړۍ سره هیڅ رابطه نه درلوده. او کله چې څېړونکي لاړل تر څو د هغوی د ژوند لاره معلومه کړي نو هغه له اسلام پرته بل څه نه و. خو هغوی خپل ځان ته مسلمانان نه ویل، هغوی په یو خدای باور درلودل. هغوی باور درلود چې خدای هیڅ تصویر نه لري، هغه هیڅ بوتان نه لرل. کله به چې د خدای عبادت کوو نو سجده به یې کوله. دا هر څه اسلام و خو یوازې نوم یې نه و. نو که چیرې ماشوم ته هیڅ بهرنی تاثیر ورنه کړل شي هغه خپله اراده الله تعالی ته سپاري او پر همدې لاره پاتې کیږي. اوس کله چې یو څوک بالغ شي دا زموږ د مسلمانانو دنده ده چې د اسلام پیغام ورسوو. که موږ یې ونه رسوو الله به موږ مسؤل وګڼي. خو الله تعالی په قرآن کریم کې په سورة فصلات 41 فصل 53 آیت کې فرمایلی سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين انه الحق. چې ډیر ژر به موږ هغوی ته په افقونو کې خپلې نښې وښایو او د هغوی په خپل ځان کې تر څو هغوی ته روښانه شي چې دا یعنی قرآن حق دی. الله تعالی دا پر خپل ځان لازم کړې ده چې هغه به په خپله دا پیغام هر انسان ته په مستقیم ډول ورسوي. نو که یو مسلمان خپله دنده ترسره کړي که نه، الله به په مستقیم ډول د هر انسان په زړه کې د یو خدای په اړه حقیقت واچوي. شاید هغه د دې فکر له امله پیروي ونه کړي چې که اسلام قبول کړم نو هغه څه به پرېږدم چې زما خوښیږي. شاید زه شرابخوري پرېږدم، شاید ملګرتیا او نڅا پرېږدم او هر څه چې په اسلام کې حرام دي. هغه شاید دا پیغام قبول نه کړي نو بیا هغه په خپله مسؤل دی. همدارنګه که پلار ورته غلط کار لکه غلا وښایي نو دا د ده دنده ده چې پوه شي غلا کول حرام دي، دا ګناه ده، دا یو غلط کار دی. هغه نشي کولی قاضي ته لاړ شي او ووایي چې څرنګه چې پلار مې ښودلې زه یې کوم. همداسې دلته هم کله چې الله تعالی د هر انسان په زړه کې د حق او د خدای د یووالي په اړه پیغام واچوي
او دا چې بت پرستی منع ده که بیا هم هغه کس ورته ادامه ورکړي نو هغه مسؤل دی. نو ځکه د قیامت په ورځ الله تعالی فرمایي چې هیڅ غیر مسلم به د الله پر انصاف اعتراض ونه کړي، ځکه ستاسو اندامونه به ستاسو پر ضد شاهدي ورکوي، ستاسو سترګې او لاسونه به ستاسو په اړه خبرې وکړي. نو د قیامت په ورځ حتی هغه خلک چې جهنم ته وځي هغوی به هم د الله سبحانه وتعالی پر عدل اعتراض ونه کړي. هغوی به څه وایي؟ مهرباني وکړئ، موږ ته یو بل چانس راکړئ. او الله تعالی به فرمایي چې اوس ډېر ناوخته دی، په دې نړۍ کې ډېر چانسونه ورکړل شوي، خو تاسو په دې نړۍ کې یوازې یو ځل ژوند کوئ. نو د قیامت په ورځ به هیڅ غیر مسلم او هیڅ انسان که جهنم ته هم وغورځول شي د الله پر انصاف اعتراض ونه کړي، هغه به یوازې دا وایي چې ما وبخه، او هغه وخت به ډېر ناوخته وي. په دې نړۍ کې چې هر څه دي لکه څنګه چې الله تعالی په سورة الملک کې فرمایي دا د آخرت لپاره یو ازموینه ده.